معلولین هغه قشر دی چې په ټولنه کې ځانګړی ارزښت لري او د ټولو خلکو دنده ده چې باید د دې قشر څخه ساتنه وکړي. په دغه معلولینو کې داسې کسان هم شته چې خدای ځانګړی استعداد ورکړی، ان دا چې د روغو خلکو څخه هم په مراتبو لوړ استعداد لري. له دغې جملې څخه یو یې هم نقیب الله صبوري دی چې خدای د شعر ویلو ځانګړی استعداد ورکړی دی. سکوت میکنم و داد. د نقیب الله په خبره هغه څو کاله مخکې د قرآن کریم حفظ کوه، خو پکې معلولیت نښې نښانې پیدا شوې او ویې نه کړای شو چې قرآن په مکمله توګه حفظ کړي. بیشتر سر کار به کتاب شعر و داستان، علاقه بیشترم به شعر و داستان دارم. همیشه هر جا میرم، هر کاری که میکنم یک کتاب شعر پلوی دارم که از شعر زیادتر مطالعه میکنم. په هرات کې معلولین خپل ستونزو اندېښمن کړي دي، خو بیا هم معلولیت محدودیت نه ګڼي او د خپل ستونزو سره په جګړه کې بوخت دي. جهاد من زخمی شدم، ما با پاکستان بردم یه بستر کردم. دکتر خارجی اومد رسیدن گفتم این خوب شیرینی نیه، چون مشکل عصبیه، یک دست و یک پا فجر. نهایت سعی خو میکنیم برای معلولین عزیز ماهی گرفتن رو یاد بدیم، نه ماهی خوردن. زیبا زندگی کردن رو یاد بدیم، نه تنها زنده ماندن. دلته په هرات کې د معلولینو د ساتلو لپاره یو مرکز شتون لري چې کلونه مخکې د معلولینو له لوري فعالیت پیل کړی و او د خلکو له لوري ملاتړ کیږي. دغه مرکز تر پوهه لاندې څه باندې 1200 معلولین شتون لري چې شاوخوا 80 بې سرپرسته او بد سرپرسته کسان دي. بیش از 1703 دختر و پسر دارای ملیت تحت پوشش داره در تمام کاتگوری ها و 60 تخت خواب از اون آمار طفلایی هستن، اطفالی هستن که بی سرپرست، بد سرپرست و بی هویت در این آسایشگاه نگهداری میشه. بنیاد خیری پیراد از طریق حمایت‌های مردمی پا گرفته و همچنان از طریق حمایت‌های مردمی با مدیریت خود معلولین به پیش میره. د یادونې وړ ده چې په دغه مرکز کې هغه معلولین ساتل کیږي چې په سختو شرایطو کې ژوند تیروي او ډیری یې د کورنیو له لوري نه ساتل کیږي.